نه نه سر راوته پټ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 19 تاریخ باندې 19/5/2018 باندې چې دا یو لکتي نجیب الحق نوم دی ملزم دی زموږ شاته ولاړ دی د خپل رور قتل کړی و مازدیګر ماښام کې او بیا سره د تماچې پولیس چې دی لکه دا ګرفتار کړی دی موږ چې معلومات وکړو تفتیش پکې وکړو کسټډي وله واغسته نو دی وایي چې ما دا رور باندې اوس هم نیغ پیمانه چې ما ویشتی دی او مسله سره په آی روز تو مې باندې نو زه دا وایم چې په یو لړمانه کې سړی لتې وټکي په رور سر ورکوي او بیا داسې رور چې لکه هغه یو مستري او د هغه درې بچي او د دې ټولو د کور سهاره لکه دا شریک او دی لګي او دم درې میاشتو شو چې واده شوی دی او در هغه چې لکه هغه بچي یتیمانان کړه که زه هم وینه سپینېدل څه ته وایي خو د دې ټول ګناه چې دی زه مور پلار ته ځکه کوم په کار ده چې د دې کور کې تو مې راتله مور پلار له پکارو چې مور پلار خو لاول چې لکه دې کېنولې وې دې له خبره راغونډه کړې وې او دې ته ویلې وې چې یاره مسله سره زه بار دا وایم بچو له ټایم ورکول پکار دی بچو چې لکه هغه د هغې نه دننه خبره رسېدل پکار دی چې څه مسله ده اوس خو هغه غم درد چې هغه مور پلار باندې چې د هغې نه سړی تپوس وکړی وشلې ده خو چې لکه دا دې کېنولې وې کېدای شي دا نه وې شوې الله واضح که چېرې دا نه وې نو پکار ده سنت طریقه جدا کړي به نو جدا کور کې به اوسېدل پس جنګ دی ایش خدای شته که تر زمان څه خبره وي چې لکه اوس په پیسو یا په خوبت دغه هم نشته هسې تو مې باندې یو بل چې لکه دا دوره چې نقصان پکې وشو او اسلحه داسې کور کې اسلحه ساتل هم نه دي په کار کې لکه هغې کې د زامنو تو مې راځي او هغه چې لګي او دا موږ بار وایي چا توره کړې ده په دې باندې دې کې شک نشته چې مقرر نورېږي خو انسان له الله تعالی عقل فکر ورکړی دی بچي کېنول پکار دی د هغې له ټایم ورکول پکار دی چې هغې ووري او د هغې هغه مطابق فیصله وکړي چې لکه بیا سړی ووري د هغې مطابق فیصله وکړي خو د افسوس سره دا وایم چې هغه مور پلار چې نن سبا د هغې د یو ډېر غټ غم نه تېرېږي نو د دې غټ غم نه کېدي چې هغې نه وي تېر شوې دا خبره روغې له ورغلې خو که هغې کېنولې د هغې نه علاوه موږ د خپل بغیر څه خوب بغیر سره د عدالت کې پیش کړی دی او عدالت کې الله که مجسټریټ ته د بخوشي خود کې اعتراف جرم کړی دی او د اوس هم په هغې پیمانه نه دی چې یاره ما رور چې لکه قتل کړی دی ما ویشتلی دی په اوس هم پیمانه نه دی مخامخ تپوس ترې کولی شي عدالت کې بالکل کنفیشن کړی دی مور پلار جدا کړی بیا به نه وشوي که نه رور دی ولې وویشتو بس دا ورور زما نجیب الحق نوم دی ورور مې رحمان الحق نوم دی د یو ما سره جنګ جګړې کولې او معمولي خبره به یې تنګول کولو الله څخه خدای مې رامانې مات کړی او معمولي خبره به یې تنګول کول او دقسې لکه زما ورته دغه نه کدی نه پیمانه خو پې نه یم ځکه چې ظلمونه یې راسره کوله چې وجلی وې خبره ختمه وه خو ظلمونه یې راسره کوله او په دا زمانه نه برداشت کېده بس زه تېښتې رالم او بس ایسته ما د 9 ډزې ویشتو او قتل مې کړه او بیا مې زاهد خان ته مې دغه ځای ور وښودو او د جومات خواته دغلته نږدې ما ایښتی دی خلکو ته پته ده غونډو خلکو ته